درنو ملګرو سلامونه او ښې چارې زه هیله مند یم چې تاسې ټول روغ جوړ یئ. په تېر درس کې موږ په ناخپلواکو مورفیمونو کې په سربلونو او اوسربلونو غږېږو. له هغه وروسته راځو اوس عاداتو ته. نن په دې غږېږو چې په ناخپلواکو مورفیمونو کې عادات کوم دي او د عاداتو دنده څه ده، ارزښت یې څه ده، په دې غږېږو. عادات هغه ناخپلواک مورفیمونه دي چې په ځانګړي ډول معنا نه لري، بلکې په جملو کې، په فقرو کې، په عبارتونو کې، په نحوي عبارتونو کې یا نحوي ترکیبونو کې د توکو ترمنځ اړیکې پیدا کوي او معنا بشپړي، معنا رواني، او یا هم که چېرته عادات په جملو کې، په عباراتو کې ونه اوسېږي، ښایي مفهوم جوړ نه شي. معنا به وي، ځکه الفاظ یا یوه کلمه چې دغه معنا لري، مګر چې کله جمله شي نو هغه بیا مفهومونه انتقالوي. نو د مفهوم د انتقال لپاره د عاداتو موجودیت ډېر مهم. نو په دې خاطر چې موږ او تاسې په دې پوه شو چې یاره عادات کوم دي، نو باید تشریح کړو. موږ په څو برخو عادات تقسیموو او دا په دې خاطر چې اساني رامنځته شي. یو یې موږ سره ارتباطي عادات دي. د ارتباطي عاداتو دنده دا ده چې ارتباطي عادات په جملو کې د کلماتو د جملو او یا هم د خپلواکو توکونو ترمنځ اصلا په ځانګړي ډول کار وکړي. دا دی چې د خپلواکو توکونو ترمنځ به ارتباط قایم وي، لکه چې، هم، خو. دا بیا موږ په دوو برخو ارتباطي عادات ویشو. یو ته ساده عادات وایو، بل ته مرکب وایو. ساده هغه چې مفرد توکي، ساده توکي، لکه چې مثلا زه وایم چې زه چې له کوره راغلم 12 بجې وي. زه چې دغه د چې د زه د کور او د زه ترمنځ کوم معنوي تړاو او یا هم کوم ګرامري تړاو چې رامنځته کوي، یا د هغه وخت ترمنځ چې زه به کوم وخت دلته رارسېدلی یم، دا د چا کار دی؟ دا د ارتباطي عاداتو کار دی، د چې. یا مثلا هم، مثلا وایم چې پرون هم ټوله ورځ باران، نو هم ارتباطي عادت چې د خپلواکو توکونو ترمنځ. بل بحث د ارتباطي عاداتو هغه دا دی چې مرکب ارتباطي عادات هم موږ لرو چې د څو توکونو نه سره جوړ شوي، یعنې مفهوم نه انتقالي، بلکې څو ناخپلواک توکونه سره یو ځای شوي. مثلا زه وایم څنګه چې، وایم څنګه چې تاسو ته معلومه ده سبا ته به اختر وي. څنګه چې، دغه څنګه چې ارتباطي عادات دی، دا د معنوي خپلواکو توکونو لپاره ارتباط رامنځته کوي او معنا بشپړي، معنا ته روانوالی وربخي. څومره چې یو مثال، یو کوم متل دی، څومره دیګ هومره ټیپر، څومره چې وایي همداسې کومه کیسه مو د یو چا د دروغ ویلي چې زما پلار آهنګر دی او غاړ دیګ یې جوړ کړی دی. دا دیګ داسې ده چې خلک په زینو پکې ورښکته کېږي او ډېر لوی دی، په کلونو باندې پکې کار کړی. بل ویل چې زما پلار بزګر دی او هغه وایي چې زمونږ دومره لوی ټیپر شوی و چې په ورځو کلیوالو پکې اشر وکړو او قلبې پکې تاوې، په ډېرې سختۍ باندې مړه وویسته. میاشتې پکې تېرې شوې دي. ورته ویل چې دومره دیګ خو به نه وي که نه. نو هغه ورته ویل چې دومره ټیپر به هم نه وي، نو چې څومره دیګ هومره ټیپر. دا بل ارتباطي شکل شو. راځو د عاداتو یو بله برخه تشبیهي عادات دي. یعنې دنده د تشبیهي عاداتو هم همدا ده چې ارتباط قایم کړي، معنا بشپړه کړي، معنا ته روانوالی ورکړي، مفهوم انتقال کړي. لکه غوندې، په دود، په ډول، په څیر، دې ته ورته نوکړو. زه اوس مثلا وایم چې احمد د محمود غوندې دی، ملالۍ د فریبا په څیر ده. یا وایم چې دا مارکر د هغه بل مارکر په ډول دی، ډول ورته، او دې ته ورته نو ډېر زیات مثالونه کولی شو چې تاسې په تشبیهي عاداتو کې راولئ. بل د عطف عادت دی. د عطف د عاداتو نه هدف دا دی چې دا به د کلماتو او د جملو ترمنځ اړیکه قایموي. یعنې د دوی دنده دا ده چې دا هغه اړیکې قایمې کړي چې کله یوې خوا مفهوم
روان کړي، بله خوا د یوې شدیدې ګرامري اړتیا په اساس مفهوم ترلاسه وړاندې کړي. مثلا زه وایم چې ښه که بد، دلته دا د که یعنې کاملا یو یعنې که دا که تر لرې کړي ښه بد، خو ښه که بد دلته دا یو پوښتنیز حالت شو، که هغه تلفظ پورې نور اړه لري، انټونیشن لحن پورې چې څه ډول موږ تلفظ کوو، کیدای شي بیانیه شي، کیدای شي سوالیه شي، خو تر ډېره پورې سوالیه ده. مثلا ښه یا بد، احمد او محمود او دې ته ورته نور، دا د عطف کار دی. بل زموږ سره د اضافت یو غږ دی، اضافت توری دی چې هغه دال دی. دا اړوندواله ښیي، ملکیت ښیي. مثلا زه لیکمه دا به پاک کړمه چې دا لیک لږ درست وشي. دا د اضافت توری چې دی دا په پښتو کې دال دی. ښه که هغه په غیر شکل دی بیا ګورو کیدای شي هلته څه تغییر پکې راولي، خو موږ دلته د اضافت چې کاملا ډېر د استعمال او د بحث وړ دی هغه دال دی. هغه داسې دی چې زه دلته تاسو ته یو مثال لیکم، د احمد کتاب. دا دال چې دی دا د اضافت توری دی. دا د کتاب چا ته اړوند کړی دی؟ احمد. نو دا زموږ سره په پښتو ژبه کې د اضافت توری دی چې دغه توری کله هم په دغه شان شکل راشي نو اړوندوالی یا ملکیت ښیي، دې ته د اضافت توری وایي. ښه، زه تاسو یو بل شی وایم، یعنې هغه هم د اضافت مسئله ده. ما به تاسو پېژنئ چې دا ضمیر دی، ما. خو کله که د اضافت په شکل راولو زما کوي. په یو شمېر لهجو کې به تاسې دما هم اورېدلي، په یو شمېر کې به د یما ضمیر هم اورېدلي. اصل شکل دما دی. دا دلته د اضافت د وخت په تېرېدو سره مورفوفونیمیکي کوم تغییرات چې راغلي دي، دما په زما اوښتی، یا دا یما په دما، یا دما په یما اوښتی، د یما نه بیا په زما اوښتی. یعنې دا مورفوفونیمیکي تغییرات دي چې په ټولو ژبو کې راځي. خو دلته هم دا د اضافت شکل شته. ښه، موږ سره معیار چې دی نو زما دی، ځکه دا معیار دی. په لهجو کې بیا بحث دا دی چې په لهجو کې بیا ځینې لهجو کې دما دا زموږ د مشرقي خواته یو شمېر سیمې دي چې هلته دما تلفظ کوي یا ایما تلفظ کوي، دې خوا د لوی پکتیا طرف ته هم ځینې سیمې دي چې هلته دما او ایما تلفظ کېږي. دا اوس هسې نننی درس که چېرې پوښتنه لرئ کولی شئ کامنټ کړئ. زما هیله دا ده چې دغه ویډیوګان له ملګرو سره شریکې کړئ تر څو هغوی هم ترې برخمن شي.